ملګرو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ. نیک محمد ویال یم. د ملګرو د غوښتنو سره سم به نن یوه داسې ویډیو درته جوړه کړم چې په پایله کې تاسو وکولی شئ د یوټیوب ویډیوګانو لپاره آسان بینر جوړ کړئ. نو کوم شیان مهم دي؟ اول چې په اډوب الستراتور کې دغه بینر جوړوئ دا باید درته معلومه وي چې د یوټیوب د ویډیوګانو د بینر سایز څومره دی که نه. دا ډېر مهمه خبره ده ځکه چې سایز یې سم نه وي بیا نو بینر سم نه راځي. نو که په پوهېږئ نه چې کوم سایز دی تاسو کولی شئ چې په ګوګل سرچ ماشین کې ولیکئ یوټیوب ایمیج سایز یا یوټیوب ویډیو ایمیج سایز خپله یې درکوي مستقیم 1280 په 220 کې. نو راځو دلته 1200 دې ځای کې کوم ځای کې چې وایټ لیکلی دی 1280 او په دې ځای کې 220 لیکو. انټر وایو. دا زموږ د بینر سایز دی. نو کوشش به وکړو آسان به زر یو بینر جوړ کړو. چې لږ ښه ښکاره شي دا به نور هم کوچنی کړم. دغه د ټکسټ برخه هم ښه وبرېښي. کنټرل ډي وښئ، کنټرل سی یا دلته ایډیټ کاپي paste in place ولویو. بورډرونه به د دواړو نه لرې کړو. بورډرونه نه دي پکار. عکس به راوړو. اوپن عکس به راواخلو. ډېر لوی عکس دی. لږ به یې راکوچنی کړو چې اندازه یې لږ هغه شي. ما یو عکس راواخیستو. تاسو کولی شئ د خپلې خوښې خپل عکس راواخلئ، کوم ستونزه نشته په دې کې ملګرو. کنټرل سی کاپي کوو یې، کنټرل وي دغه عکس ځای کوو، لږ به لوی کړو. دومره راغللو. اوس به داسې وکړو چې دا پاس لیر چې دی او لاندې لیر دا به اوس په ګډه سره سلیکټ کړو. شیفټ ورته ونیسئ، دواړو باندې کلیک وکړئ داسې. بیا لاړ شئ رایټ کلیک پرې وکړئ چې ماسک جوړ شي. کیپ ماسک. باید لاندې وي. ښه، دا کار هم وشو. یو کار به بل هم وکړو چې لږ نور هم ښایسته شي. دغه هغه چې دی لیر دا به کاپي کړو او بیا به پیسټ کړو. نوره به یې راوړو دلته. لږ به یې مخته تېر کړو، لږ به یې راښکته کړو، مخته به یې تېر کړو.
رنګ به یې بدل کړو. اوکې دا رنګ ماته خوند را نه کړو. نو دا خو به شو، اوس به یو کار بل وکړو. ماسک به بیا ووایو چې ټول هغه شي. لږ چې پرچینې وکړو. وبخئ دغه لیر باید دومره وي. اوس به ټول سلیکټ کړو. رنګ داسې خپله کوم چې خوښ وي هغه خوښول جوړولی شئ، هغه کومه مشکله خبره نه ده. تاسو د خوښې سره کولی شئ تاسو رنګ ورته خوښ کړئ. دلته اوس بیا ټکسټ ولیکئ که نه، کوم ټکسټ چې غواړئ کولی شئ. دلته هم د سپین بیکګراوند بدل کړئ که نه، په بل داسې یو بیکګراوند چې تیز وي او ښه ښکاري. نو دا کوم ګران کار نه دی. بیا ریکټینګل ټول باندې کلیک کوئ، هغې ته رنګ بدلوئ. زه چې فکر کوم راځئ سور به ښه وي، هغه ښه ښکاري. لاندې یې راکش کړئ، دلته یې واچوئ دی چې بیکګراوند بدل شي. راځئ تور به یې کړو، تور څنګه ښکاري. دا مې ځکه تور کړلو چې په هلته په هغه کې په یوټیوب کې بیا د متن ښه پرې ښکاري. رنګ به هم بدل کړو چې ښکاره شي. فنټ به هم بدل کړو، فنټ به راواخلو. دغه فنټ خو ماته خوند راکوي. به کوچنی کوچ څنګه ښکاري. لکه څنګه چې ګورئ دا کوم ګران کار نه و. دا ټولې وظیفې به یو ځل بیا تکرار کړم چې ملګرو ته اسانه وي. موږ څه وکړل؟ لومړی لاړو فایل نو دا باندې مو کلیک وکړو. بیا هغه د یوټیوب د ایمیج سایز چې دی چې د معین سایز لري 1280 په 220 پکسلونو کې دغه مو کلیک کړو. کله چې زموږ دا نوې پاڼه را خلاصه شوه لږ به کوچنی کم چې سم وښکاري ټول. بیا راغلو دلته دې ځای کې مو دا الیپس ټول چې دی دې باندې کلیک وکړو. یو مو دغسې الیپس جوړ کړو ټول داسې. هغې ته مو رنګ ور بدل کړلو، آبي رنګ مو ورکړو. کوم رنګ چې ستاسو خوښه وي هغه تاسو پورې تړاو لري.
بیا مو دغه لیر کاپی او پیسټ ان پلیس په دې باندې کلیک وکړ. بیا مو لږ پاس کش کړو چې د بل سره فرق ولري. دې ته مو هم رنګ ور بدل کړلو. د بیلګې په ډول سور رنګ مو ورکړو. کوم رنګ چې ستاسو خوښه وي، کوم مهمه نه ده. دلته بورډر لري، د دواړو لیرونه مو بورډر لرې کړل. دلته راغلو، بورډر مو د یوه نه هم لرې کړو، د بل نه به هم لرې کړو ځکه بورډر ته اړتیا نشته. دغه دی، دواړه جوړ شول. دریم مو بیا د پاس لیر مو یو ځل بیا راواخیستو، کاپي مو کړو، بیا مو بیا پیسټ کړلو، پیسټ ان پلیس مو کړو. بیا مو راواخیستو، یو عکس مو راوړو، فایل اوپن عکس مو راواخیستو. دغه را تیار خلاص شوی دی دغه عکس. دا مو را کاپي کړو، راغلو وبخئ خپل هغه ته کولی شو نو لیر جوړ کړو، هغه ته مو پیسټ کړو. لږه به اندازه ډېره کړو چې د عکس اندازه د هغه سره برابره وي، د موږ د چوکاټ سره. چوکاټ سره مو اندازه برابره کړه. بیا مو کوم ځای کې چې غواړو دغه توره کرښه چې برېښي دغه زموږ چوکاټ دی. دلته مو ځای په ځای کړو، لاندې مو راکش کړو، بیا مو دواړه سلیکټ کړل، شیفت مو ورته ونیو، دواړه مو سلیکټ کړل. دغه او دغه مو دواړه سره سلیکټ کړل، دا دوه لیرونه چې دي ګورئ که نه. شیفت چې ونیسئ بیا په دواړو باندې کلیک وکړئ، دواړه سلیکټ کېږي. بیا مو رایټ کلیک پورې وکړو تر چې ماسک جوړ کړئ که نه. دا جوړ شو که نه، د عکس پکې ځای په ځای شو. اوس بیا یو ماسک بل هم جوړ کړو چې دا ټول چوکاټ کې یوازې د چوکاټ برخې وښکاري. دغه داسې یو بل چوکاټ مو هم راواخیستو، د چوکاټ نه بغیر نور څه ښکاره نه شي. دا مو هم ځای په ځای کړو. بیا مو چې وکړل دغه او ټول لیرونه مو سلیکټ کړل، رایټ کلیک مو پرې وکړو، ماسک مو جوړ کړو. ګورئ کار وشو. نو اوس تاسو کولی شئ چې دغه لاندې لیر چې دی یو لیر بل هم جوړ کړئ. دلته دا کاپي او پیسټ ان پلیس یې ووایئ، بیا یې راواخلئ، داسې ونیسئ، راکشې کړئ، د لیر په سر یې واچوئ. کولای شئ چې اوس رنګ ور بدل کړئ. ما یو رنګ ورکړو. اوس یې کولای شئ چې لږ یې کش کړئ چپ طرف ته او رنګ بدلیږي. دغه دی، جوړ شو. بیا مو چې وکړل، یو کار مو بل هم وکړلو. دلته مو دغه د هغه چې دی دغه سپین بکګراوند باید بدل شي که نه. یو ریکټینګل مو بیا راواخیستو، دلته مو ځای په ځای کړو، د چوکاټ سره مساوي ځای په ځای مو کړو. دغه ته مو د رنګ تور ورکړو، داسې مو جوړ کړو. بس هغې نه وروسته مو بیا دغه متن راواخیستو. لکه څنګه چې ګورئ دغه متن چې دی ډېر روښان ښکاري. دلته مو ځای په ځای کړو، کنټرول وي راواخیستو، دلته مو ځای په ځای کړو. نو اوس چې کله دغه بینر چې ور اضافه کوئ نو دا به د لرې نه سم ښکاري. بس ملګرو په دې هیله چې دغه سرچ جوړ